تاسې اوس په هندوستان کې جاسوسي راته کوئ؟ یا قومندان صاحب په محمد علیه السلام کومې جاسوسي کړې؟ زه خپله دلته خواري کاږم د پټاټو لړۍ چلوم. درواغ مه وایه، ستاسې د پاکستان افغانستان جاسوسان نه یاست؟ وام قومندان صاحب میں جاسوس نہیں ہے، ستا په دا ژړو ټوپۍ جزمه قسم می. قومندان صاحب دا پنجابی جاسوس دی. قومندان صاحب دې ما دې ته بګوان قسم که ما پاکستان لیدلی له د زه اصلي د هندوستان یم. درواغ مه وایاست، پر تاسې باندې ثبوتونه او شواهد پیدا سوي دي، پر تاسې د اعدام کولو حکم سوی دی. اخري ارمان مو راته ووایاست. قومندان صاحب دا افغاني جاسوس دی، زه نه یم. وام قومندان صاحب ستا بګوان چې غرق شي اوبه یوسي که به زه جاسوس یم. قومندان صاحب دې ته بګوان ته په غلط نامه وویل وی غرق یا قومندان صاحب دا دلخور درواغ وایي. ته هم چپ سئ. شواهد او ثبوتونو تاسو جاسوسان ثابت کړي یاست. د مرګ د مخه مو اخري ارمان راته ووایاست. صاحبانه ور په زړه باندې سرمان نه لرم، خو د مرګ د مخه غواړم یو وارې خپله مور وینم. ستا ارمان به حتمن پوره کېږي. افغانی اوس چې ته خپل ارمان ووایه. قومندان صاحب دا مویې خو مې اغوستي وو لکه پر زړه باندې چې نور ارمان لرم، خو دغه یو ارمان مې دی چې دغه پنجابۍ خپله مور څه ونه ویني.